السلام علیکم. نننۍ ویډیو ده ګلوبېري باره کې. ګلوبېري ډېر زیاته خوږه میوه ده. د دې فایدې هم ډېر زیاتې خوږې دي. صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې لري. دې نه مختلف قسمه دوایانې هم جوړېږي. نو د ګلوبېري څنګه استعمال دی، د دې دوایي څنګه استعمال دی، څه فایدې لري، نو دا ویډیو ما سره مکمل وګورئ. تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده کیږي. د ټول نه اول زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له ناروغ خلکو له شفای کامله ورکړي. الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت حل کړي. امین. راځئ ویډیو تفصیل سره وګورئ. تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده ملو شي. السلام علیکم. دا میوه تاسو ګورئ، دې ته ایسیرین پلم وایي. انګلیش کې ورته ګلوبېري هم وایي او په فارسي کې ورته سپستان وایي. پنجابي کې دې ته لسوړه وایي او پښتانه دې ته لاشوړه وایي. دا دې کې دوه قسمه میوه کې یو بوټی داسې وي چې هغه د وړې بیرې چې کوم وي د هغې عمره دانې کوي، او یو بوټی دا مخامخ تاسو ته دی، تاسو کتلی شي دا دې سایز کې دانې وي. د دې نه غټې هم کیدی شي. د بوټي پورې خبرې، د قسم پورې خبرې. او دا ډېرې وړې دانې ښکاري، خو د دې فایدې ډېرې زیاتې غټې غټې دي. او چې کم خلک جوړونو دردونه وي، دې کې داسې ګم وي، دې کې داسې څیزونه وي که نه چې هغه تاسو استعمالوئ. د کم خلکو جوړونو دردونه وي، هغې لپاره دا ډېر زیاتې فایدې لري. داسې دوايانې دې نه جوړېږي، هربل حکیمي دوايانې چې دا پکې استعمالیږي او هغه د جوړونو دپاره ډېر ښکلی کار کوي. همدغسې دې نه یو بله دوايي جوړېږي چې هغې ته لوکي سپستان وایي. هغه په تروټ انفیکشن کې، چیسټ انفیکشن کې ډېر ښکلی کار کوي. چا سینه خرابوي، دمی وي، مرۍ خرابوي او زکام وي. نو کوشش تاسو داسې کوئ چې د زکام یا چیسټ انفیکشن لپاره، مرۍ د انفیکشن لپاره په ځای راځي چې تاسو تیز انټي بایوټیک استعمال کوئ، نو تاسو لوکي سپستان استعمالوئ. یو خو د دې سایډ افیکټ نشته، بالکل خالص د دې میوې نه جوړ شوی دی او رزلټ یې هم ډېر بهترین دی. نو تاسو کوشش کوئ چې خپل ماشومان له او ځان له د انټي بایوټیک نه مخکې د سینې یا د مرۍ د انفیکشن کې تاسو دا استعمالولی شي. تاسو به ډېر رزلټ هم ښه درکوي انشاءالله، او څه داسې مضر اثرات به هم تاسو ته نه ملاوي. ایسیرین پلم یعنې ګلوبېري یا لسوړه یا لاشوړه، دا په زیاتر مقدار کې چې کوم دی دا په پاکستان او هندوستان کې کېږي. دا بوټی په پاکستان کې اوس ډېر کم شوی دی. اول به ډېر زیات و، ډېر خلک به دا پیژني هم نه، او ډېر خلکو لپاره به دا یو عام بوټی وي، ځکه چې ډېر علاقو کې دا عام کېږي. د ګلوبېري یا لاشوړې دا بوټی چې کوم دی دا په دنیا کې په هندوستان او پاکستان کې په ډېر مقدار کې کېږي. پاکستان کې په خاص کر بلوچستان او پنجاب علاقو کې دا ډېر زیات دی. تاسو د دې بالکل یو ساده اډوکې وکرئ، نو انشاءالله هغه به کېږي. دومره ډېر خصمانه نه غواړي. کومه ونه چې تاسو ګورئ دا، نو دا موږ خپل چې دی د لاشوړي وډوکې ښخ کړی و په ځمکه کې، او ماشاءالله تاسو کتی شئ الله پاک دې دومره غټه ونه جوړه کړې ده، او خلک ډېرې فایدې حاصلوي د دې میوې. زه تقسیمومه خلکو له ورکومه، چاته جوړونو دردونه وي یا چاته سینې مسله وي، دمه وي، نو زه ورله دا خامخا ورکوم او مشوره ورته ورکوم چې دا ریګولر استعمال کړئ، او تاسو انشاءالله ډېره زیاته فایده ملاویږي. بل لاشوړه کې دا فایده ده چې د چا قبض وي، کانسټیپیشن وي، حاجت یې نارمل نه کېږي، خېټه ډېره سخته وي، نو دې کې د فایبر مقدار ډېر زیات سیوا دی. نو هغه خلک هم دا استعمالولی شي. دا چې استعمالوئ تاسو دا خورئ، نو ستاسو به خېټه نرمه وي او حاجت به هم آسان کېږي. نو دغه تکلیفونه به انشاءالله بغیر د دوایي استعمال تاسو بچ کېږئ. د لسوړي باره کې یو ریسرچ دا هم دی چې دا په انفیکشن کې هم کار کوي. بدن کې څه انفیکشن وي، نو په هغه حالت کې هم تاسو لسوړه استعمالولی شئ. لاشوړه د زړه مریضانو دپاره چې کوم هارټ پیشنټ دي، هغې دپاره هم ویلی کېږي چې ډېر زیاته فایده ورکوي. نو هغې هم د دې استعمال کولی شي. هغې دپاره دې فایده شته او نقصان به انشاءالله هېڅ هم نه وي. خصوصي طور باندې د کم د دمې مریضان وي، سا مریضان وي، سا تکلیف وي، سینې مریضان وي، یا د سکن، یا داسې خلک وي چې هغې بدن دردونه کوي یا جوړونه ډېر زیات دردونه کوي، نو په دغه حالتونو کې چې کوم دی د لاشوړې استعمال ډېر زیات ښه رزلټ ورکوي. بل د دې نه چې کومې جوړې دوایانې دي، نو هغه هم تاسو استعمالولی شئ د جوړونو دردونو لپاره یا د سا لپاره، دمې لپاره، نو هم دا ډېر زیات مؤثره دی.